السلام علیکم. پرون کرکټ بورډ د بوست زون چټک توپ اچوونکو ازموینه واخیستل. د کرکټ بورډ د بند امیر او مس عینک او امو سپین غر زونونو سربیره پرون په بوست زون کې هم د چټک توپ اچوونکو د موندنې او غورابي په موخه له شاوخوا 11 چټک توپ اچوونکو ازموینه واخیستل چې له منځه یې 10 چټک توپ اچوونکي غوره سول. په دغه ازموینه کې د یاد زون په کندهار ولایت کې د ټولو اړوند ولایتونو له لوبغاړو ازموینه واخیستل سوه چې پکې د هغو چټک توپ اچوونکو ګډون درلودی چې د توپ اچونې چټکتیا یې په یوه ساعت کې له 125 کیلومتره زیاته وه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د دې لوبې پرمختیا او ملي کرکټ اکاډمي څانګې له تېرو 2 میاشتو راهیسې د چټک توپ اچوونکو د موندنې لړۍ پیل کړې وه چې په بوست زون کې د یادې لړۍ له ترسره کېدو وروسته پای ته ورسېده. د یادونې وړ ده چې د یادې لړۍ دویم پړاو به هم ډېر ژر د کابل په سرپټې اکاډمي یا روزنځي کې د هغو چټکو توپ اچوونکو لپاره پیل سي چې د زونونو په کچه یې چټک توپ اچونه ترسره کړې او سربیره پر دې به ورته په راتلونکي روزنیز او یا تمریناتي کمپونه هم ونیول سي. دا و زموږ د نن ورځې معلومات. د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، د دوستانو سره شیر کړئ. ډېره